سلام، د دې مهال خبري ټولګي ته ښه راغلاست. په کابل ښار کې د عبدالله کسانو د صادرات ماڼۍ او بهرنیو چارو وزارت عمومي سړک تړلی دی. په هممهاله توګه د ولسمشر غني و عبدالله د تحلیف تر مراسمو وروسته عبدالله تېره ورځ خپل دوه معاونین په صدارت ماڼۍ کې چیرته چې د سرور دانش او جنرال دوستم دفترونه ول معرفي کړي دي. ویل کېږي چې ولسمشر غني هم غوښتل څو خپل مرستیالان صدارت ماڼۍ ته خپلو دفترونو ته معرفي کړي، خو هلته یې د عبدالله کسانو لخوا مخه نیول شوې. ډاکټر عبدالله ته نږدې کسان وایي دلته د امنیتي کسانو ترمنځ یو سوء تفاهم رامنځته شوی و، خو تر څه مودې تړل کېدو وروسته دغه لار بیرته خلاصه شوې ده. د تحلیف له مراسمو یوه ورځ وروسته د بهرنیو چارو وزارت عمومي سړک په شمول د کابل ښار ګڼو سیمو نظامي بڼه غوره کړې ده. عبدالله د تحلیف له مراسمو وروسته خپل مرستیالان تیر ماښام صدارت ماڼۍ کې چیرته چې د سرور دانش او جنرال دوستم دفترونه و کاري دفترونو ته معرفي کړل. د عبدالله له لوري د خپلو مرستیالانو تر معرفي کېدو وروسته په پام کې وه چې ولسمشر غني هم خپل مرستیالان صدارت ماڼۍ ته خپلو دفترونو ته معرفي کړي، خو ظاهرا د دې کار مخه نیول شوې او د عبدالله کسانو د بهرنیو چارو وزارت عمومي سړک او صدارت ماڼۍ مخه تړلې ده. په کابل ښار چې وینې دغه نن ورځ کابل کې پیکه دی، خلک سم نه ګرځي، په ښه زړه نشي ګرځېدلی، خلک ویریږي چې نشي چې بیا کورنۍ جګړه راشي او بیا د خلکو ترمنځ د ډلو ترمنځ د کابل ښار په جګړو واوړي او د خلکو ژوند خراب شي. به دو تا احتمال دیگه، یعنی اگر اینا کنار آمده نتونن و اینا حل نکنن چالش خودشون، اینا یا حذف میشن یا در وجود یک دولت سوم جذب میشن. خو د عبدالله په مشرۍ د اعلان شوي همه شموله حکومت رهبري مني چې د ارګ او د دوی کسانو له لوري د لارو تړل کېدو برخه کې سوی تفاهمات رامنځته شوي، خو زیاتوي چې دغه لار تر تړل کېدو وروسته اوس بیرته خلاصه شوې. گرچه مربوط اون بخشای که مسئولیت امنیتی را دارن جزئیات اونا بیشتر میفهمن، خب فکر کنیم یک چیزی همطور چیز بوده بر اساس سوء فهمی که مسئولین امنیتی داشتن از ناحیه سوء تعبیر و سوء فهم از اونها ایجاد شده. له دې سره په ورته وخت کې د عبدالله دویم مرستیال اسدالله سعادتي وایي چې د بحران د حل لپاره بیا هم د ولسمشر غني له ټیم سره خبرو ته تیار دي، خو له پخوا یې دریځ متفاوت دی او د دوی غوښتنې زیاتې شوي دي. گفتگو را هیچ وقت هیچ کسی در سیاست رد نمیکنه برای حل یک بحران، برای چیزی که یک مشکلی که وجود داره واقع بین باشیم. یک مشکل وجود داره، فعلا وضعیت نرمال نیست، ولی این گفتگو بسیار فعلا متفاوت است نسبت به آنچه قبل از تحلیف. په کابل کې د عبدالله ټیم لخوا د صدارت ماڼۍ او شاوخوا سیمو مخه داسې مهال تړل کېږي چې تېره ورځ عبدالله د همه شموله حکومت د اعلان پر مهال خپل دوه معاونین هغه ځای ته معرفي کړل چې چیرته چې د جنرال دوستم او سرور دانش پخواني دفترونه وو. امریکایي چارواکو په افغانستان کې د موازي حکومت له جوړېدو سره مخالفت وښود. د امریکا متحده ایالاتونو بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت پلوي کوي او اړتیا ده چې ټول لوري خپل تمرکز پر سوله کړي. په ورته مهال د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي هڅه یې وکړه چې د اشرف غني او عبدالله ترمنځ جوړجاړی وشي او په وینا یې واشنګټن په دې برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. بلخوا د ملي شورا غړي وایي امریکا متحده ایالات غوښتل چې په افغانستان کې موازي حکومت جوړ شي او اوس په دا ډول څرګندونه غواړي وښیي چې د دوی نیت سم و، خو ګرم په خپل افغانان دي. خپل هڅې جاري وساتو. ومن الله التوفیق. د محمد اشرف غني او ډاکټر عبدالله له لوري په یوه ورځ د لوړې له مراسمو څو ساعته وروسته د امریکا بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو غبرګون وښود. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي له موازي حکومت سره مخالف دي او باید داسې حکومت رامنځته شي چې ټول لوري پکې شامل وي.
موږ د لوړې مراسمو پر مهال د ولسمشر غني د خبرو هرکلی کوو چې ویې ویل د دې لپاره چې د یوه پراخ بنسټه حکومت پر سر هوکړې ته ورسیږو چې هیواد یو موټی کوي او سولې ته لومړیتوب ورکوي. تر راتلونکو 2 اونیو به بحث او خبرې اترې روانې وي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر هم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د موازي حکومت مخالف دی او باید پر سوله تمرکز وشي. د امریکا متحده ایالات د یو خپلواک او متحده افغانستان ملاتړ کوي. د سیاسي لانجو د حل لپاره د موازي حکومت او یا هم د ځواک له کارولو سره مخالف یو. د همشمول حکومت رامنځته کېدل د سولې لپاره مهم دي. په ورته مهال د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د عبدالله او اشرف غني ترمنځ یې د جوړجاړي هڅه وکړه او په وینا یې په دې برخه کې به مرستې ته دوام ورکړي. ما د تیرې اونۍ ډیره برخه په دې هڅو تیره کړه چې له اشرف غني او عبدالله سره مرسته وکړم چې یو همشمول او پراخ بنسټه حکومت رامنځته شي. هغوی د سیاسي کړکېچ د ختمولو لپاره خبرو ته چمتووالی ښودلی. د ولسمشر غني دا اعلان چې د بندیانو د خلاصون لپاره به فرمان صادر کړي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره مثبت حرکت دی. خو د ولسي جرګې غړي وایي په تیرو ټاکنو کې د متحده ایالاتو مداخلې ته په پام دا ځل هم امریکا ونه غوښتل چې په افغانستان کې یو پیاوړی حکومت ایجاد او د موازي حکومت مخه ونیسي. د ملي شورا غړي وایي امریکا همدغسې موازي حکومت غوښته او اوس په دا ډول څرګندونه غواړي وښیي چې د امریکا نیت سم و خو ګران په خپله افغانان دي. امریکا که چیرې په واقعیت غوښتلی وای چې دوی اوس دا اخطارونه ورکوي چې موازي حکومتونه موږ نه منو، که مخکې له دې تالیف نه یې ورکړی وای زه فکر نه کوم که داسې بی‌باورۍ او یا 2 تالیف ترسره شوی وای. درست است که این قابل قبول نیست، اما حکومت‌های موازی را زمینش کی مساعد ساخته؟ اساسش چی بوده؟ سببش چی بوده؟ متحده ایالات داسې مهال په افغانستان کې له موازي حکومت سره مخالفت کوي چې ډاکټر عبدالله ځان ولسمشر اعلان کړی او وایي ډېر ژر به خپله کابینه هم معرفي کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي په افغانستان کې د اوسني وضعیت ستر لامل د امریکا متحده ایالاتونو د تفرقه اچوونکو سیاستونو پایله ده. د حامد کرزي له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې اعلامیه کې په هم مهاله توګه د تحلیف مراسمو او په دې اړه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیې ته په اشارې ویل شوي که واشنګټن په رښتیا د روان بحران د حل په لټه کې وه د ولسمشرۍ د تحلیف له مراسمو مخکې به یې د تفرقې او سیاسي بې ثباتۍ مخه نیولې وای. کرزی وایي د امریکایي چارواکو په ځانګړې توګه زلمي خلیلزاد سره یې وروستیو ملاقاتونو کې د ټاکنو او سولې پروسې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو د عدم شفافیت او صداقت په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په هم مهاله توګه د ولسمشر غني او عبدالله له لوري د تحلیف مراسمو په ترسره کېدو اندېښنه ښودلې او د دې وضعیت ستر عامل د امریکا سیاستونه بللي دي. د حامد کرزي له مطبوعاتي دفتر څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د اوسني وضعیت ستر علت د امریکا متحده ایالاتونو د تفرقه اچوونکو سیاستونو پایله ده. کرزی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرونۍ اعلامیې ته په اشارې وایي که امریکا په رښتیا د روان بحران د حل په لټه کې وای د ولسمشرۍ د تحلیف له مراسمو مخکې به یې د تفرقې او سیاسي بې ثباتۍ مخه نیولې وای. د افغانستان اوسنی ناوړه وضعیت د افغانستان د خلکو په اړه د امریکا د تحقیرآمیز او تفرقه اچوونکي سیاست نتیجه ده. دا ادعا د غبرګو تحلیفونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ثابته شوه. که امریکا حقیقتا د روان بحران د حل په لټه کې وای کولی شول د تحلیف له مراسمو مخکې د تفرقې او سیاسي بې ثباتۍ مخه یې نیولې وای. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس وایي چې له امریکایي چارواکو په ځانګړې توګه زلمي خلیلزاد سره یې وروستیو ملاقاتونو کې د سولې پروسې په برخه کې د امریکا د عدم شفافیت او صداقت په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. کرزی وایي چې په تکرار سره ټینګار کړی چې د سولې او ټاکنو پروسې نتایج باید د افغانانو ترمنځ د ملي وحدت د لا ټینګښت ترڅنګ په افغانستان کې د ثبات او واحد حکومت د جوړېدو سبب شي.
ما له امریکایي چارواکو په ځانګړې توګه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره وروستیو ملاقاتونو کې د سولې او ټاکنو په اړه د امریکا د عدم صداقت او شفافیت په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه. په تکرار سره می ویلي چې د ټاکنو او سولې خبرو نتیجه باید د افغانانو ترمنځ د ملي وحدت د ټینګښت د مشروع او باثباته حکومت د جوړېدو سبب شي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس وایي د افغانستان تاریخ ته په کتو اوسنی وضعیت د ایجابوي چې ټول افغانان په واحد صف کې په درېدو سره د بهرنیانو دسیسې چې د افغانستان ثبات او ملي وحدت زیانمنوي خنثی کړي. د افغانستان اوسنی وضعیت په تړاو د پخواني ولسمشر حامد کرزي اندېښنې داسې مهال دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله وروستۍ اعلامیه کې د موازي حکومتونو د جوړېدو په تړاو اندېښنه ښودلې، خو شنونکي وایي چې په خپله د دغسې وضعیت رامنځته کېدل د امریکا هدف و. د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه ښار څخه امریکایي ځواکونه وتلي دي. د هلمند قومي مخور یو شمېر سیاسي فعالان وایي د لښکرګاه ښار په څو نقطو کې میشت بهرني ځواکونه شوراب پوځي اډې ته انتقال شوي دي. وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د سولې هوکړې برخه ده چې باید عملي شي او د دې ځواکونو وتل پر امنیتي وضعیت هیڅ ډول منفي اغیز نشي ښندلی. په ورته مهال د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند وایي واشنګټن له وسلوالو طالبانو سره د کړې هوکړې پر اساس له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د کمولو لړۍ پیل کړې ده. متحده ایالاتو له طالبانو سره د سولې موافقتنامې پر اساس له افغانستان څخه د سرتیرو ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د هلمند قومي مخور او سیاسي فعالان وایي چې امریکایي ځواکونو د هلمند مرکز لښکرګاه کې له ډیر وخت راهیسې میشتو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکی ادارې ته سلا مشورې ورکولې. دوی وایي چې دغه ځواکونه په دې وروستیو کې له دې ځایه شوراب پوځي اډې ته انتقال شوي دي. د لښکرګاه ښار څخه تقریبا د 80 کسو په شمېر امریکایي ځواکونه چې دلته اوسېدل چې زموږ پولیسو، اردو او د هلمند د ملکي ادارې سره په سلا او مشورو بوخت او دلته مشورې ورکولې. هغه د لښکرګاه ښار څخه تېره ورځ وتلي دي او د شورا اډې ته انتقال شوي دي. زموږ د معلوماتو پر اساس هم چې هلته د منطقي خلکو سره او هلته د قوي مشرانو سره او هلته زموږ نمایندګي هم د معلومات ورکوي د خپل ښار څخه چې یوه 2-3 نقطې کې وه د هغه سایو څخه امریکایان د شورا و میدان خواته تللي دي. په ورته مهال په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند ویلي چې له طالبانو سره د شوي توافق پر اساس په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو کمولو لړۍ پیل کړې ده. نوموړی وایي له طالبانو سره د سولې توافق پر اساس په راتلونکو 4 میاشتو کې شرایطو ته په پام خپل سرتیر 8600 تنو ته راکموي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او امریکا د ګډې اعلامیې او د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون سره سم په 115 ورځو کې شرایطو ته په پام 8600 تنو ته د امریکایي سرتیرو راکمول پیل کړي دي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې امریکایي لوری باید له طالبانو سره د کړې هوکړې پر اساس خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسي او دا کار په امنیتي وضعیت هیڅ ډول منفي اغیز نشي کولای. هغه وعده چې اوس د امارات اسلامي د هیئت سره شوې ده موافقتنامه کې، نو د نن د هغه شروع کیږي او د بعضې مراکزو نه یې وتل شروع کړي عملا، نو د وعدې سره سم په هغه معینه موده کې به 8600 ته خپل تعداد راکموي. دا مهال په افغانستان کې 14000 امریکایي سرتیري میشتي چې د هوکړې له مخې به متحده ایالات په 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسي. په کابل ښار کې د عبدالله کسانو د صدارت ماڼۍ او بهرنیو چارو وزارت عمومي سړک تړلی ده. په هممهاله توګه د ولسمشر غني او عبدالله د تحلیف تر مراسمو وروسته عبدالله تېره ورځ خپل 2 معاونین په صدارت ماڼۍ کې چیرته چې د سرور دانش او جنرال دوستم دفترونه ول معرفي کړي دي. ویل کېږي چې ولسمشر غني هم غوښتل څو خپل مرستیالان صدارت ماڼۍ ته خپلو دفترونو ته معرفي کړي، خو هلته یې د عبدالله کسانو لخوا مخه نیول شوې.
ډاکټر عبدالله ته نږدې کسان وایي دلته د امنیتي کسانو ترمنځ یو سوء تفاهم رامنځته شوی و، خو تر څه مودې تړل کېدو وروسته دغه لار بیرته خلاصه شوې ده. بلخوا یو شمېر کابل ښاریان وایي د بهرنیو چارو وزارت عمومي سړک په ګډون نن ټول کابل ښار پوځي بڼه غوره کړې وه. د تحلیف له مراسمو یوه ورځ وروسته د بهرنیو چارو وزارت عمومي سړک په شمول د کابل ښار ګڼو سیمو نظامي بڼه غوره کړې ده. عبدالله د تحلیف له مراسمو وروسته خپل مرستیالان تیر ماښام صدارت ماڼۍ کې چیرته چې د سرور دانش او جنرال دوستم دفترونه و کاري دفترونو ته معرفي کړل. د عبدالله له لوري د خپلو مرستیالانو تر معرفي کېدو وروسته په پام کې وه چې ولسمشر غني هم خپل مرستیالان صدارت ماڼۍ ته خپلو دفترونو ته معرفي کړي، خو ظاهرا د دې کار مخه نیول شوې او د عبدالله کسانو د بهرنیو چارو وزارت عمومي سړک او صدارت ماڼۍ مخه تړلې ده. ته کابل ښار چې وینې دغه نن ورځ کابل کې پیکه دی، خلک سم نه ګرځي، په ښه زړه نشي ګرځېدلی، خلک ویریږي چې نشي چې بیا کورنۍ جګړه راشي او بیا د خلکو ترمنځ د ډلو ترمنځ د کابل ښار په جګړو واوړي او د خلکو ژوند خراب شي. به دو تا احتمال دیگه، یعنی اگر اینا کنار آمده نتونن و اینا حل نکنن چالش خودشون، اینا یا حذف میشن یا در وجود یک دولت سوم جذب میشن. خو د عبدالله په مشرۍ د اعلان شوي همه شموله حکومت رهبري مني چې د ارګ او د دوی کسانو له لوري د لارو تړل کېدو برخه کې سوی تفاهمات رامنځته شوي، خو زیاتوي چې دغه لار تر تړل کېدو وروسته اوس بیرته خلاصه شوې. گرچه مربوط اون بخشای که مسئولیت امنیتی را دارن جزئیات اونا بیشتر میفهمن، خب فکر کنم یک چیزی همونطور چیز بوده بر اساس سوء فهمی که مسئولین امنیتی داشتن از ناحیه سوء تعبیر و سوء فهم از اونا ایجاد شده. له دې سره په ورته وخت کې د عبدالله دویم مرستیال اسدالله سعادتي وایي چې د بحران د حل لپاره بیا هم د ولسمشر غني له ټیم سره خبرو ته تیار دي، خو له پخوا یې دریځ متفاوت دی او د دوی غوښتنې زیاتې شوي دي. گفتگو را هیچ وقت هیچ کسی در سیاست رد نمیکنه برای حل یک بحران، برای چیزی که یک مشکلی که وجود داره واقع بین باشیم. یک مشکل وجود داره، فعلا وضعیت نرمال نیست، ولی این گفتگو بسیار فعلا متفاوت است نسبت به آنچه قبل از تحلیف. په کابل کې د عبدالله ټیم لخوا د صدارت ماڼۍ او شاوخوا سیمو مخه داسې مهال تړل کېږي چې تېره ورځ عبدالله د همه شموله حکومت د اعلان پر مهال خپل دوه معاونین هغه ځای ته معرفي کړل چې چیرته چې د جنرال دوستم او سرور دانش پخواني دفترونه وو. وسلوال طالبان وایي د زندانیانو په خوشي کېدو کې باید جعل ونشي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر وایاند وایي خوشي کېدونکي زندانیان به د طالب پلاوي تر تصدیق وروسته دوی ته د منلو وړ وي چې په وینا یې امریکایي پلاوي ته د ورکړل شوي نوملړ له مخې باید آزاد شي. ولسمشر غني د لوړې مراسمو کې د خپلو تیرو موقفونو خلاف دریځ درلود او ویل چې ډېر ژر به د طالب زندانیانو د آزادېدو په اړه فرمان ورکړي. د طالب بندیانو د خلاصېدو په تړاو رویټرز ته یو شمېر افغان چارواکو ویلي چې ولسمشر ډېر ژر د زر طالب زندانیانو د خوشي کېدو په اړه فرمان ورکوي. ټاکل شوی و چې د زندانیانو تر آزادېدو وروسته د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیل شي، خو تر دې دمه دغه خبرې نه دي پیل شوي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیلېدا لومړی شرط د طالب لوري د 15,000 او د حکومت د 1000 زندانیانو آزادول دي. اوس چې د دواړو اړخونو د بندیانو خوشي کېدو ته شیبې نږدې شوې، په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې د طالب زندانیانو د خلاصون په اړه هیڅوک جالکاري نشي کولی. د یاد دفتر ویان سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې خوشي کېدونکي زندانیان به د طالب پلاوي تر تصدیق وروسته دوی ته د منلو وړ وي. موږ امریکایي پلاوي ته د 15,000 کسانو مفصل لیست ورکړی دی چې هیڅوک جعلکاري پکې نشي کولی. یو شرط مو دا دی دا کسان که په یوه دښته کې موږ ته را تسلیموي یا په زندانونو کې زموږ د هیات تر تصدیق وروسته به د منلو وړ وي. بل دا چې هغه کسان به وي چې موږ په لیست کې لیکلي دي.
بلخوا رویټرز د افغان حکومت د یو شمېر سرچینو له قبله لیکلي چې ولسمشر به د 1000 طالب زندانیانو د خوشي کېدو په اړه فرمان ورکړي. رویټرز ویلي چې ولسمشر به د هغو 1000 طالب زندانیانو د خوشي کېدو په اړه فرمان ورکړي چې عمر یې تر 52 کلونو زیات وي. هاخوا د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د زندانیانو د خلاصون په برخه کې د حق العبدي او حقوقي اړخونه هم په پام کې ونیول شي. افرادی که بر علیه از اونها ادعاهای حق العبدی وجود داره، حق العبدی شهرونده و قربانی ها باید محفوظ باشه. بنان رویکرد متفاوت با دسته ها و گروه های مختلفی که در نزد حکومت افغانستان قرار داره باید وجود داشته باشه. این بحثه که اگر سیاسی بگذاریم که چگونه تصمیم گرفته میشه، جانب حق العبدی قضایا باید جدا مد نظر گرفته شود. یو شمېر پخواني طالب چارواکي هیله دي چې د بندیانو د تبادلې پروسه په سم ډول مخکې لاړه شي او بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي. ډاکټر صاحب اشرف غني وعده وکړه چې نن به د بندیانو په ارتباط هم یو فرمان صادروي او د هیئت په ارتباط هم تصمیم نیسي او هم شموله هیئت به ټاکي. خدای وکاندي چې په خپل وعدو عمل وکړي او بین الافغاني مذاکرات شروع شي او د تلپاتي صلح، امنیت او اوربند خوندان شو. د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړې له مخې ټاکل شوي د افغان حکومت له زندانونو څخه 15,000 طالب زندانیان خوشي شي او په بدل کې به 1000 افغان سرتیري هم د طالبانو له خوا آزاد شي. مشرانو جرګه په افغانستان کې د موازی حکومت جوړېدو عواقب خطرناک بولي. د مشرانو جرګې غړي وایي د لوړېدو مراسمو ترسره کېدو خلک اندېښمن کړي او د دې وضعیت دوام د افغانستان لپاره خطرناک عواقب درلودای شي. یو شمېر سناټوران وایي د روان بحراني وضعیت د ښه کېدو لپاره باید دواړه لوري سره روغې جوړې ته ورسیږي. دوی همداراز وایي د سولې ټینګښت د ټولو افغانانو هیله ده، خو هیڅوک باید د سولې پروسه انحصار نه کړي. مشرانو جرګه د ولسمشر غني او عبدالله د تحلیفونو په تړاو ژوره اندېښنه ښیي. د مشرانو جرګې غړو د سې شنبې ورځې په لومړنۍ جلسه کې له روان بحراني وضعیت څخه اندېښنه وښوده. سناتوران وایي چې خلک اندېښمن دي او باید روان وضعیت په اړه تصمیم ونیول شي. دوی د دغو تحلیف مراسمونو ترسره کېدل د خطر زنګ بولي او وایي چې د دغه وضعیت دوام د افغانستان لپاره خطرناک عواقب لري. بحران سیاسی در کشور به اوجش رسیده و تحلیف هر دو تیم پیشتاز به عنوان دو رئیس جمهور در دو محفل جداگانه از دید ما زنگ خطری را به صدا در آورده است و خطر چند پارچگی و تجزیه افغانستان بیشتر از پیش متاسفانه حاد ساخته است. انسان‌های 110 ساله افغانستان تشویش داره از وضعیت فعلی سیاسی کشور. امیدوارم هر دو تیم، دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب غنی، روی مسئله تمرکز کنه. په ورته مهال د مشرانو جرګې غړي د سولې روان بهیر په تړاو اندېښنه ښیي. سناتوران وایي چې سوله د ټولو افغانانو لومړیتوب دی، باید سیاسی نشي او څوک په انحصار کې ونه نیسي. همه مردم افغانستان طرفدار صلح است، اما ای که کسی بیاید صلح به انحصار بگیره، ای هم فکر میکنم که به صلح نمیرسیم. د مشرانو جرګې غړو همداراز د کرونا له ویروس څخه هم اندېښنه وښوده او په دغه برخه کې د اړوندو بنسټونو د پاملرنې غوښتنه وکړه. د وقایې لپاره باید بحثونه وشي، رفاه عامه کمیسیون باید خپل مسؤلیتونه ادا کړي. خو څومره چې موږ دغه موضوعات ته په مطبوعاتو کې آګاهي ورکوو او څومره ډیر بحث کوو، هماغونه ولس کې ډیر تشویشونه پیدا کیږي. زما بحث به دا وي چې دا په تخنیکي لحاظ باندې بغیر د مطبوعاتو نه په تخنیکي لحاظ باندې دا بحث شي، حکومت خپلو نیمګړتیاوو ته متوجه شي. سناتوران همداراز نیوکه کوي چې ولسمشر غني په غیر قانوني توګه خپل دریم مرستیال یوسف غضنفر ته صلاحیتونه ورکړي. پېښور کې د پښتنو قومي جرګې غونډه وکړه. پښتنو قومي جرګه وایي د ترټنې مخه دې ونیول شي او پښتنو سیمو کې د شویو جنګي جرایمو په اړه دې د یو ځانګړي کمیسیون لخوا څېړنې وشي. جرګې د پښتنو سیمه کې د ترهګرو له تازه فعالیتونو اندېښنه ښودله او د ماینونو بېکوره شویو او ورکو کسانو برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. په دې غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په شمول د پښتنو د ګڼو سیاسي ګوندونو مشرانو او استازو برخه اخیستې وه.
دا هم څو بهرني خبرونه. د روسیې پارلمان کې پر دې بحث شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د بیا کاندیدېدو اجازه ورکړل شي. پوتین د ولسمشر 2 قانوني دورې پوره کړي او په اساسي قانون کې له تعدیلاتو پرته نشي کولی چې د 2024 میلادي کال ولسمشریزو ټاکنو ته بیا ځان نومان کړي. په پارلمان کې دا بحث د هغه متحدې روسیې واکمن ګوند راپورته کړی دی. له دې سره پوتین پارلمان ته ویلي چې د هغه د بیا نوماندۍ په اړه پریکړه دی د روسیې خلک او اساسي قانون محکمه وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار نړیوال سازمان له ایران غوښتي چې څېړونکو ته د خپلو 3 اټومي تاسیساتو د څېړنو اجازه ورکړي. د دې ادارې چارواکي وایي ایران باید سمدستي په بشپړه توګه له دې ادارې سره همکاري وکړي. د اټومي انرژۍ د څار سازمان وړاندې ویلي ول چې ایران په دغو 3 سیمو کې خپل اټومي فعالیتونه پټ ساتلي او دوی ته راپور نه دی ورکړی. تهران په اټومي تړون کې ژمنه کړې ده چې د اټومي انرژۍ سازمان ته به د خپل اټومي تاسیساتو د څار او لیدو اجازه ورکوي. او په عراق کې د امریکا متحده ایالاتونو 2 سرتیري داعش وسلوالو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي دغو سرتیرو عراقي ځواکونو سره د داعش وسلوالو د یو مرکز د لمنځه وړلو په عملیاتو کې برخه اخیستې وه چې ووژل شول. سرچینې تر دې پیښې وروسته ویلي چې په عراق کې به د ترهګرو ډلو پر ځپلو تمرکز ډیر کړي. دا پیښه داسې مهال کیږي چې د واشنګټن او عراق دواړو چارواکو په وار ویلي چې په دې هیواد کې داعش ډله له منځه تللې ده. روانه خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه کوم. تر بیا د خدای په امان.